یوې خرما سره خپل مني لکه د خټې په شان دي ټینګ او مضبوط کړئ. په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. د یوې خرما او د دې نورو شیانو سره خپل مني لکه د خټې په شان ټینګ کړئ. لکه څنګه چې تاسو په نورو ویډیوګانو کې هم اورېدلي وي او نورو کې هم موږ تاسو ته ویلي وو چې باید تاسو دغه نسخه سرته ورسوئ. نو هغه تاسو که سرته رسولي خو ډېرو ته یې کار هم کړی او میسجونه یې هم کړي او ویلي چې مننه ډېر خیر اوسي په دې نسخه چې تاسو موږ ته وویل. ځکه د هغه رئیس ته تقریبا 14 که 15 ورځې وتې دي خو هغې نسخې ورته کار ډېر زیات کړی دی. نو که تاسو غواړئ چې ستاسو لپاره هم دغسې یو بله طریقه ما هم پیدا کړې چې دا هم ډېره خوندوره او مضبوطه ده، کولی شئ په دې طریقه هم خپل ځان او هم خپل مني قوي کړئ. نو تاسو کولی شئ چې یوه خرما د هګۍ زیړ او الوویرا استعمال کړئ. تاسو به په دې طریقه خپله دغه مواد جوړ کړئ. خرما به راواخلئ 15 دانې او هغه به تاسو میده میده کړئ په جوسر کې. له هغو سره به تاسو الوویرا هم ګډه کړئ. تازه الوویرا به هم ورسره ګډه کړئ چې ځکه اوس په بازار کې ډېره زیاته پیدا کېږي. نو د دې لپاره ما تاسو ته دغه الوویرا هم وویلې چې الوویرا اوس په بازار کې ډېره په اسانۍ سره پیدا کېږي او اوس یې موسم هم دی. نو کله چې الوویرا هم د خپلې اندازې په وړ استعمال کړئ. له هغو وروسته به تاسو د هګۍ زیړ هم ور واچوئ او دا به هم ورسره مکس کړئ. چې کله مو ښه مکس کړه نو د هګۍ زیړ به چې کله مکس شو نو دې سره به تاسو 3 یا 4 کاشه شاته یعنې عسل هم ګبین چې ورته وایي هغه به هم ورسره واچوئ او مکس کړئ او د 20 منټو لپاره به یې پرېږدئ او په یخ فریزر یا په نورو ځایونو کې به یې کېږدئ. کله مو چې تاسو دا کار وکړ نو هغه وروسته به تاسو د سهار لخوا نه په نهار یې دغه څخه 3 یا 4 کاشوکې خورئ او بیا خپل کار کوئ. بیا ګرځئ بیا تاسو یو میاشت کې وګورئ چې ستاسو په بدن څومره غټ تاثیر کوي، ځکه د وینې فشار کموي، د اعصابو فشار کموي او د معدې کوم ګیس چې وي هغه هم ختمولی شي. نو دا کومه طریقه چې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره استعمال کړئ. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو خوښ شوي وي لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او زموږ د ویډیوګانو څخه غلط مطلب هم وانخلئ. مننه.